د رزق د پراخۍ او د حاجت روایې دپاره د یا کریم الوهاب ذوالطول وظیفه داسې عجیبه وظیفه ده چې کله هم تاسو دا وظیفه پابندۍ سره راونیسئ، الله جل شانه به د روزي داسې پراخه کړي چې خپله به ورته خیران پاتې شي او حاجتونه به دې داسې پوره شي چې د ستا په وهم ګمان کې هم نه تېرېږي چې یاره دا حاجتونه لا څنګه پوره شوه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، نن د دوو حاجتونو د دوو کارونو دپاره درته د الله جل شانه اسماء یو دوه نومونه ښیمه چې کله هم تاسو د دې دوو نومونو وظیفه شروع وکړئ نو الله جل شانه به د ستاسو هر قسم حاجت وي هغه حاجتونه به الله جل شانه زر تر زر ستاسو پوره کړي. او کله چې تاسو د الله جل شانه د دوه نومونو وظیفه پابندۍ سره کوئ نو ستاسو روزي به الله جل شانه ډېره زیاته پراخه کړي او د هر سړي خواهش دا وي چې زما روزي دې الله پراخه کړي. ګوره که دا نن سبا وخت کې خو حالات ډېر زیات خراب دي. نن سبا که یو غریب انسان وي که هغه ته د رزق د پراخۍ والا وظیفه ښیي نو بالکل داسې ورته متوجه کینی چې یاره زه ترې وظیفه واورم او ډایرکټه شروع کړم. او که چېرته یو مالدار انسان وي او د رزق د پراخۍ والا وظیفه خولي پکې نو هغه هم ورته مکمل متوجه کینی. ولې نن سبا منګایي او ګراني د حد نه سوا شوې ده. هر سړی دغو ته وظایفو ته محتاج دی. لیکن نن که تاسو دا وظیفه شروع کړله یا کریم الوهاب ذوالطول نو الله جل شانه به د دې په برکت سره د رزق تمام دروازې په تاسو باندې خلاصې کړي. او د هر سړي په زړه کې دا خواهش وي چې زما حاجتونه دې پوره شي، زما بندې لارې چارې دې روانې شي، زما مشکلات دې ختم شي. او خصوصا هر سړی وي چې زما د زړه ارمان دې پوره شي. بس د زړه د ارمان د پوره کېدو دپاره دغه دوو اسماو ذکر او وظیفه چې تاسو شروع وکړئ انشاءالله د زړه هر یو ارمان به دې الله جل جلاله پوره کړي. رزق به دې الله جل جلاله ډېر زیات فراخه کړي او حاجتونه به د داسې ځای نه پوره کېږي چې د ستا په وهم ګمان کې به هم نه راځي. نو زیات وخت درنه نه اخلمه، راځئ چې دا وظیفه درته وښیمه. د دې وظیفې کولو طریقه هم درته ښیمه. وظیفه ده د یا کریم الوهاب ذوالطول. که یو انسان د یو خاص حاجت د هغې دپاره د دې هغه وظیفه کوي نو هغو له پکار دی چې په ناسته ملاسته ولاړه په هر حالت کې د ده په خولې باندې د یو ذکر شروع وي یا کریم الوهاب ذوالطول یا کریم الوهاب ذوالطول. انشاءالله چې په لږو ورځو کې دننه به الله جل شانه د باندې د رزق تمام دروازې کولو کې تمام دروازې به ورته د رزق کولو شي خلاصې بشي. او که چېرته د دې انسان څو قسم له حاجتونه وي او هغه حاجتونه چې هغه نه پوره کېږي لیکن که د هغې دپاره هم دا کس دا وظیفه شروع کړي یا کریم الوهاب ذوالطول یا کریم الوهاب ذوالطول یا کریم الوهاب ذوالطول، اسانه وظیفه ده. نو انشاءالله هغه زرګونه حاجتونه به الله جل شانه زر تر زره د دې وظیفې په برکت سره د انسان پوره کړي. نو یو ډېر زبردست وظیفه مې درته وښوله. د دې تعداد نه دی معلوم چې یاره دونه به یې کې دونه به یې کې دونه به یې کې څه خاص مقدار او طریقې نه ده معلومه. البته موږ له پکار دی چې دا وظیفه په ناسته ملاسته ولاړه چې په هر حالت کې زموږ او ستاسو په خولې باندې دا وظیفه شروع وي انشاءالله چې ډېر زیاته پیدا به راته وشي. نو یو ډېر زبردست وظیفه مې درته وښوله. د الله جل شانه پاک نومونه دي. نو بالکل تاسو د دې وظیفه او ذکر کولی شئ. تاسو ته د دې مکمل اجازه شته دی.